تا چیرته یې عمره شره پورته دوباره لږ خو وګوره دا حال تا چیرته یې عمره شره پورته دوباره لږ خو وګوره دا حال. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری کبیر خان. سیټ کې چې تاسو ته دا کومه ویډیو ښکاري ده یو ښکلې ګلالۍ ده، خو افسوس دا چې یتیمه ده. په دې بل سیټ چې درته دا تصویر ښکاري دا د ما خپله لور ده. قسم په الله که په دې دواړو کې ماته دومره فرق ښکاري. څنګه مې دا لور ده دقره مې دا هم لور ده. یتیمانان چې څومره دي دا ټول زما بچي دي. خو یو څو بې ضمیره خلک دی، یو څو بې ضمیره خلک چې هغه په یتیمانانو دا شکي. تاسو د دې اوښکو ته وګورئ، د دې ګلالۍ دې اوښکو ته د 100 روپو لپاره یې په دې باندې مرچکې وخوړو چې تا دا مرچکې وخوره زه به تا له 100 روپۍ درکړم. هغه ماشومه د هغه په دې قیسو څه پوهېږي. 100 روپو لالچ یې وله ورکړو که نه، خدای دې تباه و تعالی که دا 100 روپۍ به له تا داسې ورکړی وې، د 100 په ځای به له تا 1000 ورکړی وې. دا خو یتیمه ده، د دوی خو د خدای سره نور خو د دوی هېڅ سره نه یو. ته د هغې سره داسې ظلم کې خدای دې تباه که، پته نه لګي چې ته به کم جاهل او کم بې غیرته انسان به یې ته. خدای ظالمه نه، دا خو ګلونه دي ګلونه، غېږ کې به دې رانیولی وې. د 100 په ځای به دې ورته 500 ورکړی وې، 1000 به دې ورکړی وې، خو دا شی به دې پرې نه کولې، روپۍ به دې هم نه ورکولې. خو دا مرچکۍ به پې تا نه خوړلې. هغه څومره ښکلې ماشومه ده او تا په هغې باندې مرچکۍ وخوړه، دومره سخت د لاسه د هغې د سترګو نه اوښکې راووتلې. خدای لپاره دا ویډیو شیر کړئ، څومره چې دنه کېدی شي دا شیر کړئ چې د داسې یتیمانانو الله مرسته وکړي. داسې خو به پکې یو کس خو به پکې که نه چې د دوی خو به خیرخواهي که نه، څه ناڅه امداد خو به ورسره وکړي که نه. د داسې جاهلانو خلکو نه خو به یې وساتي که نه. صرف دغه یو ریکویسټ مې در سره دی چې دا ویډیو شیر کړئ، دا ماشومه چې هر ځای کې چې دا خدای پاک را پیدا کړي او داسې سړي ګوتو له ورشي چې هغه لکه د دې د خپلو بچو خیال ساتي.